وسله ورکړې د میزایل ټیکنالوژي کوم چې په روس کې دننه حملې کولی شي، نو اجازه یې پرونه بل پرون ورکړې د امریکې یوکراین ته چې اوس په روس کې دننه هغه توغندي وکاروي، هغه مزایل وکاروي، کوم مزایل چې امریکې ورکړي دي او د لوی رینج دي او روس کې دننه ټارګټس اچیو کولی شي. نو هغه اجازه چې پرون یوکراین ته ورکړې وه، نو بیا نن یا پرون یوکراین په روس کې دننه ځینې ټارګټس چې کوم دي هغه په نښه کړي وو. د هغې په جواب کې روس نن خبرونه دا و د ورځې چې روس بارډرز باندې د ډپلای کړي دي یا ایټمي هتیار چې کوم دی نو هغې ځای په ځای کړي دي، یعنې د یو ایټمي جنګ څه ناڅه خطر موجود دی. امریکې اجازه ورکړه یوکراین ته چې د لانګ رینج کوم میزایل ټیکنالوژي ده نو هغه د استعمال کې اوس د روس خلاف، یعنی لانګ رینج میزایل یا توغندي دي وکاروي د روس خلاف. نو بیا پرون یوکراین په روس کې دننه ځینې ټارګټس ویشتلي وو، په نښه کړي وو، په روس کې دننه حملې کړې وې. سمي یوسفزی وایي غږ دې نه راځي، زه به دا ریموو کړم. لیټ می ریموو اټ، زه ګورم ناو هوپ چې نن دې خوند نشته. عبدالله دولت صاحب زه کوشش کوم چې په څه طریقه باندې دا جوګاړ برابر کړم. اوس اواز صفا درځي که نه؟ نیټ خو یو څه سټیبل شو. شاهزیب شیراني صاحب اوس مې غږ درځي که نه؟ زه به خپلې خبرې بېرته درسره کوم یا ستړی کړم. 3 ځله مې شروع کړې سیف الرحمن او بیا کټ شي، نو اوس یې په 4م ځل باندې شروع کوم، خو که ملګرو ته مې غږ ځي نو هله اوس مې غږ نسبتا سمي یوسفزی صاحب څنګه دی دا راته ووایي. او بله دا چې اوس په 4م ځل باندې شروع کوم خپل 2 موضوعات چې په هغې خبرې کول غواړم، د روس او امریکې یا د روس او د یوکراین ترمنځ یا برای راست د مغربي بلاک او د روس ترمنځ د ایټمي جنګ امکانات او د دې ترڅنګ په دې خبره چې په یو ای کې د پاکستانیانو ویزې سختېدل، دا ډېر 2 مهمې ستونزې دي. نو عالمي خبرونه دا دي چې یو خو پرون خبره بیا د سره دا چې بل پرون امریکې یوکراین ته اجازت ورکړی و چې د لانګ رینج میزایل یا توغندي وکاروي د روس خلاف. بیا پرون یوکراین د دغه اجازت نه وروسته، چونکې پریزیډنټ بایډن جو بینټ اجازت ورکړ، د جو بینټ د اجازت نه بعد یوکراین په روس کې دننه ځینې ټارګټس په نښه کړل، ځینې پوځي ځګونه یې ویشتل پرون. او نن خبر دا و د ورځې ماسپښین مازدیګر چې ما په ټویټر باندې کتل، نو دا خبرونه و د مصدقه ذریعو نه چې پیوټن ایټمي هتیار په خپل سرحدونو باندې ډپلای کړي دي، یعنې ایټم بم یې خپل سرحدونو ته ډپلای کول، مطلب دا چې هلته اجازه ورکول چې چارج اپ کړی شي یا باقاعده ډپلایمنټ، باقاعده تنصیب یې شروع شي په بارډرو باندې. ولې یو ځل بیا هماغه خبره چې امریکې توغندي ورکړي دي یوکراین ته، د اوسه پورې د استعمال اجازت نه ورکوو. بیا چې بل پرون اجازت ورکړو نو د اجازت تر مخه پرون یوکراین په نښه کړه په روس کې خپل ټارګټس، او نن بیا روس او مایک موبایل دی مسکین دی که مایک خراب دی، نو اوس خو مایک خو مې لرې کړه او اوس همدغسې غږېږم. نو نن پیوټن امر کړی دی چې تنصیب وکړي یا نصب کوي، ډپلای کوي ایټمي هتیار په بارډر باندې، بالخصوص یوکراین اړخ ته. نو دې سره برای راست د مغربي بلاک او رشیا ترمنځ د یو ایټمي جنګ که څه چې ډېر امکان نه، خو بهرحال سپارکس موجود دي چې څه ټایم هم دا چې دا شولې په اور کې بدلې شي او خدای مکړه ایټمي جنګ جوړ شي.